په دې ویډیو کې به زه تاسو ته د زکام په اړه لنډ معلومات درکړم. د هغه اغراض او علایم او د لاملونه او بل دا چې د دې یوه کورنۍ درملنه به تاسو ته وښیم. زکام چې ورته کمن کولډ هم ویل کیږي، دا یوه وایرسي ناروغۍ ده چې د ځینو اشخاصو د یوه شخص څخه بل شخص ته انتقالېدونکی ده. یو وایرس دی چې د رانو وایرس په واسطه د زکام یا کمن کوډ رامنځته کېدلی شي. تر ټولو زیات د دې وایرس په واسطه رامنځته کېدلی شي. د 200 څخه زیات وایرسونه دي چې زکام رامنځته کولی شي. لاملونه: زکام وایرس د خولې او پوزې له لارې د منتر شخص څخه روغ شخص ته انتقالیږي. په وایرس ککړ دستمال هم د زکام وایرس یا رانو وایرس انتقالولی شي. چټلو اومه سبزیجات او میوه‌جات خوړل هم زکام رامنځته کولی شي. چټلې اوبه څښاک او چټل خوراکونه هم زکام رامنځته کولی شي. په زکام باندې منتن شخص سره تماس هم زکام رامنځته کولی شي. د زکام اعراض او علایم: ناروغ سردردي لري، د پوزې بهیدل لري، د پوزې پړسېدل لري، د سترګو څخه اوښکې هم بهیږي، تبه لري او ټوخی لري، پرنجېدل هم لري چې دا ټول ورسره د زکام اعراض او علایم ول. یو کورنۍ درملنه چې د دې درملنې په واسطه تاسو کولی شئ چې زکام کنټرول کړئ. که تر اوسه دې زموږ چینل نه وي سبسکرایب، د ویډیو لاندې سور دا د سبسکرایب نشان ووهئ، د په څنګ کې د بیل بټن باندې کلیک وکړئ، بیا په آل باندې کلیک وکړئ ترڅو زموږ هره ویډیو تر ټولو اول تاسو ته در ورسیږي. سبسکرایب کول زموږ چینل مه هیروئ. او د لیمو او شات یو ځای استعمال: لیمو په زیات اندازه سره ویټامین سی لري چې دا ویټامین سی د خپله د زکام موده راکمولی شي، او شات په زیات اندازه سره نټرینټس او انزایمونه تیاروي. دا به یو ځای 2 کشوغې به لیمو جوش او 2 کشوغې به شات یا ګبین سره ګډوډ کړئ. په ورځ کې 15 او یا 6 ځله استعمال کړئ. په دې سره به زکام انشاءالله شفا شي او زکام څخه به روغ شئ. که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ، شیر یې کړئ د پښتنو ملګرو سره. د ویډیو کتلو څخه مننه.